سلامونه ښه راغلاست. د اسکلیټي سیستم د اناتومي اړوند خبرې کوم. اسکلیټي سیستم د انسان په وجود کې ډیر مهم رول لري، ځکه که چیرته زموږ هډوکي نه وای موږ نشو کولی چې حرکت وکړو او زموږ شکل به د جاولو په شکل و، یا هم موږ به د پنبې شکل درلوده، یا که لږ څه واضح وایم شاید د مار غوندې حرکات هم کول، ځکه هډوکي نه وه او موږ نشو کولی په استوار شکل باندې کینو. دا اوس ما وینئ په کوم شکل چې زه ولاړ وم، که هډوکي نه وي په دې شکل نشم کوی ودرېږم، یا په دې شکل نشم کوی کینم. نو په ټوله کې هډوکي زموږ په وجود کې مهم رول لري او هډوکي د مختلفو عواملو له امله کیدای شي چې کمزوري شي، هډوکي د مختلفو عواملو له امله کیدای شي چې پپونک وکړي، هډوکي د مختلفو عواملو له امله کیدای شي چې مات شي. د ځواکمنه هډوکو د درلودو دپاره تاسو مجبوره یاست چې تمرین وکړئ. هغه خلک چې فیزیکي تمرین کوي د دوی هډوکي نسبت هغه خلکو ته چې فیزیکي تمرین نه کوي ځواکمن دي، یا هغه خلک چې چکه خوري، هغه خلک چې شیدې خوري، هغه خلک چې مستي خوري، د دوی هډوکي نسبت هغه خلکو ته چې دا مواد نه خوري کمزوره دي. ولې؟ چون په دې موادو کې کلسیم او ویټامین ډي شته دی، کوم چې د هډوکو لپاره مهم او ارزښتناک دي. د هډوکو جوړښت هم ډیر خاص دی، ځکه د هډوکو په منځ کې کوم ماغزه چې دي دا بنمرو جوړوي، یا هم دغه ماغزه دي چې وینه تولیدوي. د هډوکو د برکته موږ وینه لرو. نو په ټوله کې هډوکي ساده نشو نیولی او د خپلو هډوکو سره د بې احتیاطۍ لوبه نشو کولی. دا مو هم باید په یاد اوسي چې ستاسو هډوکي چې کله ماتیږي تر ټولو ډیر درد لري، او اکثرا شاید په سلو کې 95% خلکو د هډوکو ماتېدا یا د هډوکو بې ځایه کېدل تجربه کړي. د خپل اساسي موضوع نه لرې نظم نن د اسکلیټي سیستم اړوند خبرې کوم. په پیل کې د اپر ساحې نه یا د انسان د وجود د پورتنۍ حصې نه خپل بحث پیلو او غواړم تاسو ته د سر هډوکي تشریح کړم. د سر د هډوکو په اړه کیدای شي زموږ ابتدایي بحث ډیر خلاصه اوسي، اما یو شي ته مو پام وي، کومه کوپړۍ چې موږ لرو که چیرته دا نه وای زموږ ماغزه شدیداً په خطر کې و. یو نفر په لاره ځي موټرې وهي، یو نفر د بایسکل نه غورځېږي، یو نفر له بام نه غورځېږي. مختلف عوامل کولی شي چې ستاسو ماغزو ته صدمه ورسوي، اما د سر کوپړۍ په دې شدت سره کلکه ده چې نه پرېږدي ماغزو ته هغه صدمه ورسیږي. که چیرته یو انسان راواخیستل شي د مغزو کوپړۍ جلا شي او دغه د مغزو کوپړۍ د مرمۍ په مقابل کې ودرول شي یا یو انسان پې ډز وکړي، نو دا کوپړۍ کولی شي چې په شدید ډول د دغه مرمۍ شدت 80% کم کړي. نو همدغه کوپړۍ ده چې د موږ ماغزه ساتي، کوم چې زموږ د وجود بادشاه ده. راځئ د سر د مغزو د کوپړۍ د اناتومي مختلف او مهم ځایونه تاسو ته در وښایم. دا د انسان د سر ریښتینی اسکلیټ دی چې تاسو پکې په زړه پورې هډوکي وینئ. تاسو وینئ چې ځینې برخې یې تخریب شوي، لکه د ژبې د چت سخته سیمه چې نه یې لرو، یا هم د پزې مهمې برخې چې تخریب شوي. خو زه غواړم تندی یا فرنټل بون تاسو ته وښایم. د تندي هډوکي ښکته ستاسو د اوربټ یا سترګې سره موصل دي، یعنی دا هډوکي د سترګې نه پورته ځي او ان تر اوربټه پورې ځان رسوي، او هغه اسکلیټ له مغزو چې ما سره دی ساتنه ورنه کوي. مغزو کې مهمې سیمې دي چې زه یې لنډ بیانوم. دلته موږ سیریبیلیوم لرو، دا د موتور حرکات کنټرولوي. موږ برین سټیم لرو چې خپلې ځانګړې دندې لري. پانس لرو، میډ برین لرو، او دلته پورته مهم ساختمان چې تلمس نومیږي. اوس موږ ولیده چې د مغزو کوپړۍ نه یوازې دا چې ستاسو ماغزه ساتي، د مغزو کوپړۍ د تاسو د سترګې په ساتنه کې هم مرسته کوي، او دا کوپړۍ وروسته بیا ښکته لوري ته راځي چې زموږ د خوله، د غمبورو او د مختلفو نورو ساحو سره په اړیکه کې اوسي، تر څو وشي کولی د موږ نه په صحیح شکل محافظت وکړي. نو په ټوله کې یو شي ته ستاسو پام اوسي چې که چیرته تاسو ته یوه پیښه راځي چې هغه د ټکر پیښه یا چا جنګ کړی یا څوک د بام نه راغورځېدلی اوسي،
د یو ډاکټر په توګه لومړی باید تاسو د سر ته متوجه اوسئ، ځکه خدای مکه که چیرته مغزو صدمه لیدلې اوسي دا انسان ډیر زر تلف کیدلی شي. د ښه پوهېدو دپاره زه تاسو ته یو مثال در کوم. فرض وکړئ یو نفر تاسو ته راغی او ویل کېږي چې د ټکر کړی، تاسو وینئ چې د ده لاس مات دی، تاسو وینئ چې پښه یې هم په شدید شکل ژوبله شوې ده او سر یې هم چنان شدیده صدمه لیدلې. د یو ډاکټر په توګه لومړی اقدام چې تاسو کوئ وروسته د دې چې د ژوند د ژغورلو هغه ابتدایي مرستې چې تاسو مریض ته ورکوئ، مثلا د اکسیجن تیرول دي، د فتن د سیرومو تیرول دي، د فشار کتل دي، د هغې نه وروسته ستاسو لومړی فکر او لومړی تشویش باید د سر په برخه کې باید وګورئ چې د سر کوپړۍ خو به صدمه نه یې لیدلې، یا باید وګورئ چې خدای مکه دننه په سر کې خو به خونریزي نه وي، ځکه ځینې وختونه کیدای شي چې دننه په سر کې یو رګ بند شي یا هم یو رګ وشکیږي، او که چیرته تاسو په وخت هغې ته رسیدګي ونه کوئ یا په وخت هغه ستونزه حل نه کوئ، په څو ثانیو کې د یو انسان ژوند له منځه ځي. نو په ټوله کې تاسو په دې پوهیږئ چې د مغزو کوپړۍ د مغزو نه ساتنه کوي، د سترګو نه ساتنه کوي، ستاسو د چیرې نه کولی شي ساتنه وکړي، اما په حین حالت کې که چیرته دغه کوپړۍ صدمه لیدلي نو باید په دې پوه شئ چې مغزو هم هرومرو صدمه لیدلي، ځکه دا کوپړۍ په شدت سره کلکه ده او په هر عادي موضوع دا کوپړۍ نه ماتیږي. یو ماشوم چې د ونې نه راغورځېږي یا یو ماشوم چې د بل ماشوم لخوا په تیږه باندې ویشتل کیږي او د ده سر نه وینې راځي، په اصل کې دا د کوپړۍ د ماتېدو معنا نه لري، بلکې دا د کوپړۍ په سر د موجوده رګونو د زخمی کېدو معنا لري. ولې که چیرته تاسو ته خبر راشي چې یو عاجل مریض مونږ ته راغلی کوم چې د سر کوپړۍ ماته شوې ده، نو تاسو پوه شئ چې مغزو ته شدیده صدمه رسیدلې او دا پیښه عادي نه ده او تاسو باید ورته د فتن رسیدګي وکړئ. نو د مغزو کوپړۍ ساتل مهم دي، په خپل ذات کې هم ډېره کلکه ده او په ډېر عادي شکل ماتیږي نه، اما که کوم وخت ماتیږي تاسو باید متوجه اوسئ چې د مغزو د کوپړۍ کومې حصې صدمه لیدلې. کومه حصه چې د مغزو د کوپړۍ صدمه ویني کیدای شي د مغز هماغه حصې ته صدمه رسیدلې، لکه څنګه چې موږ پوهیږو د موږ تندی کوم چې مخکینۍ حصه ده، که چیرته د موږ د تندي یا د مخکینۍ حصې صدمه شدیده اوسي او دلته هډوکی درز کوي یا ماتیږي، معنا دا چې زموږ د مغزو فرنټل لوب په خطر کې دی. نو د فرنټل لوب د ژغورنې دپاره باید موږ نه یوازې دا چې د دې هډوکي صدمه تشخیص کو، بلکې کولی شو چې دا هډوکی لرې کو، کوپړۍ چې کومه چې ماته شوې کوچني هډوکي د مغزو نه لرې کو او وګورو چې د مغزو کومې ساحې څومره صدمه لیدلې او موږ څومره کولی شو هغه صدمه ریکور کو. یو بله موضوع، کله چې موږ د مغزو عملیات کوو دا کوپړۍ خپله موږ د جراح ډاکټران د برمې په واسطه اره کوو او وروسته د دې نه د دې کوپړۍ هډوکی لرې کوو، دننه مغزو کې دخالت کوو، د هغې نه وروسته بیرته د کوپړۍ د هډوکی چې کوم موږ لرې کړی دی کوپړۍ کې ورږدو او دا سم نټو بولټ کوو لکه د مستریانو په شکل. نو په ټوله کې که الله سبحانه وتعالی موږ ته د مغزو د کوپړۍ د هډوکی نه و راکړی، زمونږ مغزه شدیداً په خطر کې وه او موږ واقعا نشو کولی چې خپل ژوند لکه دا اوس چې په کوم شکل مخته بیایو په دې شکل مخته یوسو، ځکه مغزو مو شدیداً زر صدمه لیدله او انسانان به په مراتبو زر مړه کېدل. د دې نه وروسته زه غواړم چې د مغزو نه ښکته راشم، د لاسونو اړوند خبرې وکړم. په لاسونو کې هم مختلف هډوکي لرو او دا هډوکي جاینټس لري، یعنی وصل کیدونکي لري او تنها دا هډوکي نه دي چې زموږ په وجود کې دي مهمي، دلته نور مهم مسایل هم شته دی. مثلا زموږ هډوکي دي، دا هډوکي بیا وصل کیږي د نورو هډوکو سره، بیا ټینډنس دی چې دا هډوکي کلک ساتي او دوی ته د کشش او د خوځېدو حالت ورکوي. د هغې نه وروسته عضلات دي یا مسلز دي چې د دوی سره یو ځای کیږي، بیا د مسلز نه وروسته عصبي ریښې دي، د عصبي ریښې نه وروسته د وینو رګونه دي، د وینو رګونو نه وروسته بیا پوستکی دی او بالاخره تاسو یو لاس لرئ. اما دا هډوکي په کوم شکل کار کوي، جاینټ څه ته وایي، د موږ د لاسو هډوکي په کوم کټګوري کې راځي، څومره هډوکي لرو، په کوم شکل لرو، راځئ چې درته یې وښایم. د لاس یادو هډوکو ته میټاکارپلس ویل کیږي. 5 دانې دي او ستاسو د لاس په ورغوي کې موقعیت لري. د غټې ګوتې دا هډوکي وډوکي دي. تاسو یې دلته وینئ، 1 2 3 4 او 5. وروسته بیا د ګوتو هډوکي لرو. دا ښه خبره ده چې زموږ اکثریت ګوتې 1
2-3 فلنجیس لري، خو غټه ګوته ورته وګورئ یوازې 2 دانې لري. دلته اسکلیټ کې 1 او دا 2 او موږ دلته او دلته جاینټس لرو او پورته هم ډیر جاینټس تاسو موندلی شئ، خو مهم وصل کیدونکي دلته دلته او دلته دي. لومړی وصل کیدونکی د میټاکارپل او فلنجي ترمنځ دی، دلته او دلته، نو ورته انټر فلنجي جاینټ ویل کیږي او یو بل یې ښکته هم دی. تاسو د ښي لاس شا وینئ، تاسو دلته زما لاس کې MCB جاینټس لیدلی شئ او دلته یې هم لیدلی شئ. خو زه غواړم د ډینټنس اړوند خبرې وکم چې ډورسل یا د لاس شا کې وینئ او دا هر یو ګوتو ته هم ولاړ دی. دا د ښي لاس چپه سیمه ده، دلته میټاکارپل هډوکي دي او دلته فلنجیس دي. تر ټولو عام بې ځایه کیدونکي سیمې دا یوې PAP وصلیدونکي سیمې دي، پراکسیمل انټرفلانجیل جاینټس هم ورته وایو. دا له کومې لارې بې ځایه کیدی شي؟ دا ډورسل شکل بې ځایه کیږي یا ولاړ، یعنی ښکته لور ته لکه داسې، نو پورته لور ته یا ښکته لور ته. تر ډیره پورته بې ځایه کیږي. دلته لګمنټس دي د جاینټس په منځ کې چې هډوکي سره یو ځای کوي. کله چې هډوکي ښکته لوري بې ځایه کیږي شاید ځینې انساج وشکوي. که موږ د لاډوکین یوه ستن په ویب فاصله کې وکړو دې ساحو ته ویب سپیس ویل کیږي. نو کله چې دا کار کوو موږ د نرمو انساجو برخې ته ښکته رسیدلی شو او له امله یې عصبي سیالې له کاره غورځوو چې دلته شته، البته په ساحوي عملیاتو کې. نو کله چې تاسو دا بې ځایه شوې سیمه په ځای کوئ تخنیک ته یې باید پام وکئ. که بهر لور ته وي یوه تګلاره لرو او ښکته بله تګلاره. پورته سیمه کې لومړی هډوکي پورته کوو بیا یې کش کوو. ټینډنس د عضلاتو په وصل کولو کې دلته مهم رول لوبوي او د ګوتو په راکش کولو کې هم مهمه ونډه اخلي. دلته ما سره یو بې ځایه شوې ګوته ده، منځنۍ ګوته. تاسو وینئ چې هډوکي پورته لوري ته بې ځایه شوي دي. موږ یې لږ پورته بیایو او بیا یې په آرامه خپل ځای ته کش کوو.